د 1403 هجري شمسي کال د ثور او جوزا میاشتو کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې 609,158 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 411,516 ټنه، د آقینې بندر له لارې 68,688 ټنه او د تورغونډۍ بندر له لارې 68,422 ټنه، د هرات خواف له لارې 404 ټنه انتقالات چې ټولټال 609,158 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي هېواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه یې صادرات دي. په تېرو 2 میاشتو کې 33,118 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه، معدني ډبرې او د انارو جوس دی. هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او انتقالاتو کچه لوړیږي، په هماغه اندازه کاري فرصتونه برابریږي، ملي عواید زیاتیږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقي او ځان بساینې ته لاره هواریږي. درنو تجارانو، که غواړئ خپل سوداګریز توکي په خوندي، ارزانه او چټکه توګه د ریل پټلۍ له لارې انتقال کړئ، نو همدا اوس په مرکز، کابل او ولایتونو کې د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې امنیت له اړوند مسؤلینو سره په اړیکه کې شئ. ټولګټو وزارت هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او د سوداګرو لپاره لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.